السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا د SMS او RPS په رابطه باندې ده چې د دې معنا څه ده او د دې فل فارم څه دی، د دې دواړو او د دې دواړو ترمنځ فرق څه دی او دا دواړه دوستانو په کوم ځایونو کې استعمالیږي. نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کړم. نو دوستانو دا ویډیو مسکیپ کوئ، تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. د SMS او RPS فل فارم او معنا دا دي دوستانو. SMS فل فارم او معنا دا سویچنګ موډ پاور سپلای او د RPS معنا دا ریګولیټر پاور سپلای او دا دواړه پاور سپلایانې AC ولټیج دا په DC ولټیج باندې کنورټ کوي، یعنی AC برېښنا دا په DC برېښنا باندې بدلوي او د دې دواړو DC پاور سپلایانو په واسطه باندې مونږ هر قسم DC برقي وسایل دا چلولی شو، په دې باندې لګولی شو. او د SMS او RPS ترمنځ ډیفرنس او فرقونه عبارت دي. اول SMS دا داسې DC پاور سپلای ده چې په دې کې ټرانسفارمر او ریکټیفایر موجود نه وي. دا د مثبت ټرانزسټر او داسې نور DC برقي وسایل څخه جوړه شوې پاور سپلای ده چې AC برېښنا په DC برېښنا باندې بدلوي. او RPS دوستانو دیتا ریګولیټر پاور سپلای ویل کیږي چې دا د ټرانسفارمر او ریکټیفایر د ډیوډو څخه جوړه شوې ده دوستانو چې دا AC برېښنا په DC برېښنا باندې بدلوي. دوهم فرق دا دی دوستانو چې SMS دا د فکس ولټیج لپاره جوړه شوې ده چې 12 او 40 DC برق دا آوټپوټ سپلای کوي. او RPS دوستانو دا یو داسې DC پاور سپلای ده چې په دې پاور سپلای کې DC ټرانسفارمر او ریکټیفایر نصب شوی وي. او دا پاور سپلای دوستانو د فکس ولټ لپاره نه ده. په دې پاور سپلای باندې تاسو مختلف DC برقي سامانالات چلولی شئ، لکه کمپیوټر، پکې واشنګ ماشین او داسې نور برقي وسایل چې د دې ولټیج 12 40 شپږ یا 40 وي. تاسو کولی شئ دوستانو چې د ریګولیټر پاور سپلای څخه پکې استفاده وکړئ. او کله چې تاسو د خپل کورونو لپاره DC پاور سپلای خریداري کوئ، باید تاسو د دې دواړو څخه کومه پاور سپلای د خپل ځانونو لپاره انتخاب کړئ. دوستانو کله چې تاسو د AC برېښنا ولټ 220 وي او تاسو فکس DC ولټ ته ضرورت لرئ 12 40 یا شپږ، نو تاسو کولی شئ دوستانو چې د SMS DC پاور سپلای ورته نصب او کنیکشن کړئ. او کله چې تاسو د کورونو برېښنا ولټ چې 220 نه ښکته پورته وي یا دوستانو تاسو مختلف DC ولټ ته ضرورت لرئ لکه 12 40 شپږ او 40، نو تاسو بیا دوستانو کولی شئ چې دې ته RPS پاور سپلای ورته نصب او کنیکشن کړئ. نو دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د دې دواړو DC پاور سپلایانو پر رابطه باندې وا. دوستانو که غواړئ د برق تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ، نو دوستانو که زما چینل مو نوی سبسکرایب کړئ نو زما چینل سره سبسکرایب کړئ. او که دا ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک او شیر کړئ د خپلو ملګرو سره ترڅو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.